بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین نبی دی او رسول دی زمونږ او د ستاسو. هغه د یو جامعه دی یو قوم دی یو ملت د دیوالي دپاره او د وحدت دپاره داسې اخلاق و عادات موږ او تاسو ته ارشاد کوي چې په هغې باندې زموږ او ستاسو یووالی هم راځي او الله هم پرې رضا کېږي. دویمه خبر دا ده چې د مریض او د بیمار تپوس ته ورتلل، نو د هغې آداب و طریقه دا ده. نور احادیثو کې د بیان راغلي او علماو لیکلي چې ورشئ په تندي به ورته لاس کېږدي او تسلي به ورکړي چې الله تعالی به دې ښه کړي، ښه یې انشاءالله. او دا دی چې د هغه نه به دعا وغواړي، ځکه د مریض دعا ښه قبلېږي، حدیث کې راځي. او ته به هم ورته دعا وکړي او د هغه د حال پوښتنه به وکړي. بس نور نو واپس کېدل، نور نو واپس کېدل، هلته کېناستل نور، او هغلته ورځ و شپې تېرول، ډوډوګانې خوړل، دا د سنتو خلاف دی. هغه د مریض کور والاو ته تکلیف دی. او دویم چې مسلمان د بل مسلمان ملاقات ته ورځي، دیدن ته ورځي، نو د هغې طریقه همدا ده چې ورشي سلام وچئ، د هغه د حال پوښتنه وکړي، د مشکلاتو او د تکلیفونو پوښتنه یې وکړي او د خوشحالۍ نه یې ځان خبر کړي. او څه مخې سره کوم پیاله چای وي مخې سره، یا مخې سره څه فروټ وي، یا مخې سره څه معمولي غوندې شی وي چې ویې خوري. نور نو واپس کېدل، هغلته دېره کېدل، هغلته ورځ و شپې تېرول، نو دا د سنتو خلاف کار دی. دا په هغه دوست باندې یو قسم تکلیف و بوج راوستل دی. البته که د هغه ډېر زیات دا خوښ و او ډېره زیاته هغه یې کوله او د اخلاص نه یې کوله، نو که به مثال په طور ګنټه نیمه ګنټه یو وخت ډوډۍ ته ورسره ایسار شي، نو پروا نه کوي. نو نبي کریم علیه الصلاة والسلام د دغې بیان کوي چې من عاد مریضا، څوک چې پوښتنې ته ورغی مریض ته، بیمار ته، ناجوړه ته، او زاره یا ملاقات ته لاړو، دیدن ته لاړو، اخا له فی الله، د یو ورور، د یو دوست خپل، چې د ورورولي او دوستي څنګه کې ده، فی الله، صرف د الله د رضا دپاره، د قدرت غوښتلو، د چوکۍ غوښتلو، د مال غوښتلو او د ریا دپاره نه. نو د مریض په پوښتنه کې ریا نه وي، رواج نه وي، صرف و صرف د الله رضا، اخلاص. د مسلمان ورور په ملاقات کې صرف و صرف د الله رضا او اخلاص. نو ناداه مناد، آواز وکړي دته یو آواز کوونکی، د الله تعالی د خوا نه یو ملک دته آواز کوي، دی خو یې اوري نه، خو ملک ورته آواز کوي، ان طبته، داسې آواز ورته کوي چې پاک یې ته، وطواب ممشاک،
او پاک دی تلل دستا وتبوأت او تو نازل شوی او جوړ دی کړلو من الجنت په جنت کې منزلن کور تم پاکی سره تللم پاک دی او په جنت کې د ځان د پاره کور جوړ کړي دومره لوی اجر او ثواب دی پکې